माहौल दफारा जनाब खान बिल्कुल सलाम क्या बना टोटल स्कोर 73 रन बिल्कुल योजन में बबूर जनाब खान राजे के उसके 10 कदम गोरे का कदम गोरे वाला कदम उसके गोल बिल्कुल सही खान कंट्रोल का देर से 23429 का साल वेतन के कानूनी ग्राउंड थे बिल्कुल लाने के लिए जनाब खान मौजूद था PTI Tiger da چې د خپل وګړي هغه په اړه باندې په پښتو کې د PTI سانګ او تاسو سره ماشومان پرې کې د دې کې څه خبرې کول غواړي تاسو موږ وایي چې کمیټې به هم کوي نو غوږ ته کېده تل یو پر بیا د جناب خان لپاره انت فقلاره شو کوي دا غفات کله السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو شکر ډېر ادا کوم چې نن دا پروګرام جوړ شو نو دا پروګرام غټه مزه کوي چې دا روزانه دا پروګرامونه شروع کېږي او دا د بل چا پروګرام نه دی دا د پټیا والا پروګرام دی او څنګه یې ښې وې برابرې وې بالکل وایي که نه یاره وې ښې برابرې چلې جوړه زه دا وایم که نه چې تاسو غوبي ټینګ کوئ خو زه دا غواړم چې تاسو یې وګټئ او تکړه شئ پکې او بالکل جناب خان دې ټیم کې زموږ سره کمیټرین کوي د پاکستان تحریک انصاف ټورنمنټ شروع دی په کالونی ګراؤنډ کې جناب خان سپیشلی خوګورونو بیټم والا تکړه شي تکړه او کله وای تکړه شي جناب خان وای تکړه شي ایاز خان ته پکې څه وایا امپایر دې ټیم کې ایاز خان تکړه شي تکړه عارف خان دا به تاسو کوي دنه نو زه دا وایم الکه چې موږ دا وایو چې موږ پاکستان چې کوم دی پاکستان ټیمو نو موږ په شرمولو په دې وجه چې شپږ میچ یې وبلل نو موږ به خلکو ته سرکتې راشو او رای وستو خو چې موږ وګټو نو موږ به خلکو ته سرپوټې راشو خاندې راپسې مه انسان دی خبره ته غلطېږي خو تاسې به راپسې خاندئ نه ملک صاحب هغوی په شپږو میچو کې یو میچ هم نه وکړو نو زه دا اړین یم چې دا ولې بس پیسې پیلېږي او ټول شفارسیان نو داسې خبره ده چې دا ولې دا موږ چې کوم دی نو سرښکتې راولي یا یو چیرمن دی د PCB او هغه شفارسیان بوتي شپارسۍ نه بولي نو دا څه کار دی که نه
چې دا کار روان دی ځکه چې موږ سرخطې راولي که نه پکار دا ده چې موږ سرپرستې راولي او دا چې کوم دی که نه وكي ورقة أجلت خانة ناولا سردانا ناصر भाई डेटा के जुदा में मैच है زبير قبل نفس ميچ لپاره پلاس ته جلال خان هغه تخواست دی چې راشي سره د عارفه هذا هو زر شك لك شاد شيخ لك شاد شيخ زبير خان تنگي شاسدينا نن د مين اف دي ميچ لپاره بالکل راځه پړه کې کنه زبير لپاره وشو جلال خان ودي دوته شنو بدي جلال خان يو بدي سكور باندې ډېر ښه سکور تاسو کړی و تاسو مېلمانه هم یې خاص ټایم دلته راغلي یې ما تاسو له مخکې ورته پوسټ کړي په ګرمۍ راوړل کې پچ هم علاقه هم نه وه تاسو خوندور هم یې چې په ښه مقابله مو پچ متعلق تاسو څه وایئ بسم الله الرحمن الرحیم مونږ چې کوم راغلو فارمیشن مونږ 18 اور میچ او چونکه خلک وایي بول رن نس دی را چکیو په ډیره لګي وغیرہ او پیچا کا شان نو څنګه چې مونږ اندازه کوله نو مونږ په خپل میشن صحیح راغلو مونږ ته ترنده مو کوم ته پتا و چې مونږ کم بالینګ دی مونږ په هغه ډیپند کولی شو بس مونږ ډیپند پچ څنګه پچ تاسو باندې ډېر ګران وکټه مخکې مونږ راغلي وو هغه شان وکټه نه و مخکې ډېر اسانه و خو دې ځل ډېر ګران و سپین بالینګ په مشکلات جوړول ته پاس کو سپین بالینګ په مشکلات جوړول دي بالکل پچ تاسو وایي چې لکه مشکلات جوړول خو د دې نه علاوه تاسو مېلمانه څه شک و شکایت د امپایران نه یا د نظامیه یا د میچ کې ټورنمنټ کې تاسو ولې میچ کو څه مسله صحیح سره د محسوس شوی د تاسو ویلي شکریہ ته زبیر خان او جلال خان ورقة بوجي السلام علیکم وعلیکم السلام بیوټن څنګه وشو وروره نو مونږ لږ لیټ راز وشو کنه نو مونږ لږ خاندې مې نو امپایرانو له پکار دي چې صحیح لګا دی وکي او مېلمانه دې نه خبر کړي مېلمانه لم پکار دي څونه مېلمانه چې راځي نو چې او په کرکټ کې د ټولو نه هم شي امپایرینګ دی چې امپایرینګ میچ کې صحیح غیر جانبداري نو په کرکټ کې بیا لانجې نه جوړېږي ملګري تا د جلال خان مخکې لیدلي او زیاو د مخبره حزب ناظم دی پی ټی آی والے ما یقینا چې دلته به ډېرو ملګرو نه لیدلي هغوی په فسټ ټایم کې ډېر عجیبه ښکاري خو بهر کې ملک صاحب دپاره سپیشل پلاټې وښیوله ملک صاحب پیچ بارے کی خبر وکا پیچ بارے کی خبر وکا لا پیچ بارے کی عبيد الله تعال اقرا بس تعمل استاذ خلي پیچ بارے کی جلال خان بارے کی خان مبارک دا ډېر ښه انسان دی ډېر ایماندار دی او نو شو ډېر زیات وخت دی هذا
محمد عرفان خان چې هغه په سوشل میډیا باندې زموږ جناب خان د کلیواله ګوري راګوري نن جناب خان زموږ سره په خوا کې دی بلکل موږ سپیشل ما راغوښتو خپلو ملګرو دپاره نو که عرفان خان تاسو څه ویل غواړئ نو بلکل ویلی شئ ځکه چې د ماشومان د انټرټینمنټ څه خیال دی ملګري راته راغونډ شوي دوی ته څه ووایه د پي ټي آی باره کې ورته څه ووایه چې پي ټي آی لوټونه ورکړي خو ګورونو زه تاسې ته ښه پته ده چې مار سړی پېژني چې زما نوم دی جلات خان ملک خو زه دې د خپلو پارټۍ کسانو ملګرو ته خوږو ورونو ته دا درخواست کوم چې زمونږ دا زړه غواړي چې مونږه شپه ورځ یوه کړو او خان صاحب لا ښه په صحیح طریقې سره وټونه وګورو او هغه وزیر اعظم جوړ کړو نو زمونږه په پاکه خاوره کې په پاکستان کې به امن راشي او که چېرته م بالښتونو ته ډډې ووالې او مونږه دا ویو چې چېرته م بالښتونو ته ډډې ووالې او خان صاحب له وری وټو پیدا نه کو نو خدای شته که نه چې دا پاکستان نه دی دا ګوره بیا پیدا م نه کوي خو چې مونږه په صحیح طریقې سره وګرځو شپه ورځ یوه کړو او خان صاحب لا په صحیح طریقې سره وګورو او هغه وزیر اعظم جوړ کړو ځکه چې هغه زمونږ خان دی هغه زمونږ د زړه سر دی هغه زمونږ په دې وجه د زړه سر دی چې د هغه پته هر چاته لګېدلې ده چې په هغه کې غلا نشته په هغه کې ډاکي نشته دروغ پکې نشته هغه پاکې صفا خبرې کوي او نواز شریفو او نواز شریف چې کومه دی هغه غل سړی دی ډاکومار سړی دی ملک صاحب هغه وایي زما نه جلات خان یېرېږي نواز شریف وایي یره د الله نه پکار ده نواز شریف څه ته وایي که دی مولید د خپې نه یې راکړی ما هغه ته ګوره خپو نه راښکلې ته ګوره ما نو دا نو د هغه چې کوم دی د هندوانې په شانتې سر یې دی او بله خبره درته دا کوم چې ګوره زمونږه دا یو متل درته کوم وی نورو دروغجنو زمونږ دا وطن لوټلی دی نورو دروغجنو زمونږ دا وطن لوټلی دی او عمران خان صاحب په شهیدیت راوتلی دی نو موږ دا ویو چې په ډډو کار نه کېږي چې کله یو بالښت ته سر واچو کله بل بالښت ته سر واچو او خان صاحب داسې په نیم ډاک پرېږدو نه دا به داسې کار کوو چې په صحیح طریقې سره به له وټونه ګورو انشاءالله او دونه نر سړی دی نر سړی دی بیکاره سړی نه دی نواز شریف په شان د نواز شریف په شانتې بیکاره سړی دا نه دی ځکه چې هغه وایي چې هغه به غلاګانې کولې او تاسې سوچ او فکر وکئ زما دا یوه خبره یاد ساتئ چې په د غونډ پاکستان کې وګورئ چې هغه ډاکو د کرسۍ نه راټولی دی تاسې ته پته لګېدلې ده نو هغه ورته خپې غږې کړې لکه د کیرې په شانتې هغه ورته قسم وخوړ
چې لکه د کیرې په شانتې راته خپې خاښې کې خو د دې کرسۍ نه به د ښکته ګزارم نو هغې وکړه که نه په هغه کې چې کوم دی دروغ نشته هغه پاک صفا د زړه نه پاک صفا سړی دی او بل دا کار یې وګورئ چې په پېښور کې میټرو جوړوي دا د یو سړی جوړه کړي که نه هسپتالونه جوړ کړي دي وشتۍ جوړې کړي دي هر څه جوړ کړي دي خبرې ته غوږ کېږده خبره واورئ مخکې دا خلک په سیاست باندې پوه نه وو چې پارټۍ څه ته وایي سیاست څه ته وایي خو چې خان صاحب راغی وی پارټي دې ته وایي او سیاست دې ته وایي نو موږ دا ټولو ته دا سیاست راوښوده او ټول غلې هم راته راوښودل چې دا غله دې غلا هغه که ته پکې اعتراض مه کوه زه په خپل دغه باندې سیلي کیم زه چې دا کومه خبره کوم دا دې کې به ګوره یو خبره دروغ نه دا ټورنمنټ سعید او ناصر ته غوښتې د ناصر خان او د سعید خان شکریه ادا کړه السلام علیکم ناصر خانان څنګه ښی برابرې ناصر خانان زه ستا ډېره شکریه ادا کوم هره ورځ چې کوم دی دا پروګرامونه شروع کېږي دا غټه مزه کوي خو خبره دا ده که نه چې ما په بله ورځ چې کوم دی دا میچونه چې وبایللی شو که نه نو زه یو غریب ونیولم ما له غوټه جړه راغله پاکستان نه میچونه چې وبایلل او نو شپږ میچ یې بایلل شپږ میچ یې وبایلل که نه زه دیو ته اړین یم که نه چې د دیو دا لاسونه چا تړلي که زه دا تپوس دې کوم چې ستاسې د لاسونه چې کم دي دا چا تړلي که دا ولې تاسې دا میچونه بایلئ یاره نشي کولی ملک صاحب یېرېږي نو چې یو سړی نشي کولی نو صفا ووایه وایه نشم کولی نو موږ ولې سر ښکتې راولي موږ ولې خفه کوي هغه وایي چې نشي کولی نو بیا څه نه کوو ملک صاحب هغه وایي موږ خپل کوشش وکړو خو بال په بیټ باندې نه لګي نو موږ څه وکړو څنګه مړه دا ډول زه د سره منم هم نه ویا بال له بیټ نه تختي را تختي نو داسې خبره ده چې سعید خان دی د سعید خان شکریه ادا کړه السلام علیکم سید خان څنګه خیر برابرې زه ستاسې شکر گزار یم ستاسې ډېر شکر زه ادا کوم شکریه ادا کوم ملک صاحب او ډونلډ ټرمپ ته رسونې په پاکستان ډېر دباوونه اچوي نو داسې خبره ده نو ډاکټره به زمونږ په نیز باندې هسې تش ډرم ښکاري او ته موږ سه یې چیړې موږ سه به یې نه چیړې ګورې موږ سه به یې انټې پنټې نه کې ګورې کنه قسم په خدای که درنم کنه نو د دې مرغوت نه دې رانیسم او پرېږدم دې نو او نریندر مودي ډېر دغه ګواښ کوي او مور د مودي پرېږدم دې نه ځکه چې ته ځان ته بدماش وې خو داسې موږ هم بدماشان یو زما نوم جلات خان ملک دی او خدای شته چې دا بدماشي به له ځان او ګنډېرې وګرځوم پرېږدم دې نه د نواز شریف یار دی نریندر مودي زه یارانه نه منم زه یارانه نه منم ځکه چې دا موږ ته مشروطۍ نه خاصوي زه به دا وکړم او زه به دا وکړم خو دا موږ سره نشي چېړلی
او خبره دادا چې منګه داسې ځوانان خلک یو چې موږ ته نواز شریف څه نه ښکاره کېده نو ته راته څه ښکارې موږ ته او زمونږ داسې ارمي ده چې هغو نه به دې څو خلاصویم نه داسې تېر به دې کې تېر زمونږ ارمي څه به نه چېړې ګوره او موږ څه به هم نه چېړې ډېر ښه ملک صاحب ډېر ښه او حاجي حیات صاحب مونږ سره چې کوم دغه کړی په پیج کې د هغوی شکریا ادا کړه د باچا نو زه دا کم نومونه چې تا وویله حاجي حیات حاجي حیاتو باچا صفی الله ذاکر سید دې ډېره شکریا ادا زه د دې ټولو شکریا ادا کوم خان راغلی د پی ټی آی سره تعلق ساتي خپل موټر سایکل مکمل رنګ کړي او ډېر ښه انسان سره احمد خان پکې بیا اوس به سپیشل راغلی حمید خان السلام علیکم څنګه روړه خې برابرې زه چې کوم دې ستا ډېره شکریا ادا کوم خدای شته زه د جمعې په ورځ باندې تمه وم دروغ درته نشم ویلی خو هغه به موږ ته اطلاع ونه شوه او پروګرام به یا تاسې جوړ کړی یا به هم نه و جوړ کړی خو ما ته اطلاع ونه شوه اوس چې کوم دی نو ما ته اطلاع وشوه چې داسې پروګرام دی نو زه رالم زه ستاسې د ټولو هغو وروڼو شکریا ادا کوم اول چې کوم دی السلام علیکم ګلبود نالا څنګه روړه ښې برابرې سور کې نو نورزاده شکریا دې پکې ادا نه کړه ستا ملګری دی نورزاده زه ستا ډېره شکریا ادا کوم او زه ستاسې ډېر شکر ګزار یم دا ټول ملګري چې دلته راغونډ شوي نو که ماشومان دي که غټ دي زه د ټولو شکریا ادا کوم او زه د دې ټولو شکر ګزار یم ځکه چې دونه په مینه ما ته راغونډ شوي دي او ښایسته ځوانان ما ته راټول شوي دي نو زه د دې ډېره شکر ګزار یم زه د ټولو شکریا ادا کوم خاص کر د سعید چې دومره ښه ټورنمنټ یې جوړ کړی د تحریک انصاف ټورنمنټ مخکې دلته نو شوی دا په لاوله ځل پهلا تحریک انصاف کرکټ ټورنمنټ دی او سعید خان یې ارګنایزر دی دا سره ناصر خان دی دا کومنټري کوي زبردسته نو ناصر خان څنګه ښه برابر خیر دی نو نو الله تعالی دې روغ ورسوه او خدای دې بیرته ډکې منګولې ځکه راولې چې زمونږ د کلمې ورور یې موږ در باندې خفه کېږو ځکه چې قسم درته خورم زه په مسافرو باندې ګورې ډېر خفه کېږم زه چې دا سا وا چوتوم نو دا د مسافرو دپاره زه چوتوم زمونږ خوابو وروڼه نو زه د دې وجې نه دې پروګرام له راغلی یم او زه ستاسې ډېر شکر ګزار یم او ملک صاحب تاله زه راولېږي چې ته هم لاړ شې سعودي ته نو خبره دا ده چې مال دې ویزه راولېږي د لسو کالو خان دی مه که نو صحیح خبره درته کوم
نو زه دا وایم وروره چې ته کله سعودي ته لاړې نو ماله به ویزه خصوصي رالیږي نو نورې خبرې پرېږدو نورې خبرې پرېږدو او خبره دا ده چې خو ګورونو تاسې داسې کار وکئ چې الله ته توجه شئ الله ته سوال وکئ ځکه چې په موږ باندې الله پاک د رحمتونه بند کړي ځکه چې بارانونه نه کېږي دا زموږ په عمل کې پراخ دی عمل چې کله صحیح شو نو الله پاک بارانه راضي شي باران به وشي هر څه به وشي او د دنیا ماشومانان چې کوم دی مړه شو ځکه چې غټ ظلم شروع دی